نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فرضية في كل مسلم. صدق الله العلي العظيم. اولا تر هر څه مخکې تحفه مسنونه سرور کائنات فخر الموجودات چې تعبیر او تلفظ کیږي په لفظ سره د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو د درانه او قدردان حضور ته وړاندې کوم. ثانیا که څه هم دا زما سره نالایقه او ناجایزه ده چې زه ستاسو مشرانو او مشرانو ومخ ته وغږېږم، خو بیا هم حدیث د نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم دی: وای بلغوا عني ولو آیه، وای تاسو رسونه وکړئ زما له جانبه څخه زما او امت ته، که څه هم په قدر سره د یوه آیات او یا د یوې جملې وي. ثالثاً راځم په خپله موضوع شروع کوم. زما موضوع چې ده په باره کې د علم ده. الله جل جلاله په خپل آیات کریمه کې فرمایي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول لي: قل السلام عليكم من قبلي ومن جانبي على بشر حافي. وای الله جل جلاله دا درې ورځې کېږي ما ته په خوب کې راځي او ما ته وایي چې محدثه ورسه پر بشر حافي باندې زما طرفه سلام ووایه. او زه تحیر په دې کې یم چې ته داسې شرابخور، ته په داسې حالاتو کې، ته په داسې ګناه کې اخته او الله پر تا سلام وایي. فبکا کثیر جدا. بشر حافي ډېر په ژړا سو، ډېر یې دغه کوي. محدث ورته وایي په ژړا دې نه دي پرېږدم: ما علاقتك مع الله، ما سرك مع الله. ستا د الله سره راز څه شی دی؟ ستا د الله سره ارتباط څه شی دی چې الله پر تا سلام وایي؟ زه ټوله كنت محدثا، كنت فقيها أدرس الطلاب، أدرس العلم للتلاميذ، درسونه علماء او طالبان ته ورکوم، حدیث روایتوم، او تر اوسه پورې پر ما باندې الله سلام نه دی ورکړی. او ته چې ټوله ورځ په شرابخانې، په میخانې، په هرې ګناه دندې اخته یې، الله پر تا سلام وایي. ما سرك مع الله، ما علاقتك مع الله. د الله سره دې راز څه شی دی؟ قل لي. بشر حافي د ځانه سره په تحیر کې سو، فتفکر وتعمق، ډېر په فکر لاړې، ډېر یې فکر ووایي. د ځانه سره وویل چې ما خو دا 15 کاله دا چې زه پیدا سوی یم، چې زه نو که په ځان پوهېدلی یم، نه مې یو داسې د دین کار کړی چې الله زما څخه خوشحاله سي، نه مې یو روژه نیولې ده، نه مې یو داسې عبادت کړی چې الله زما څخه خوشحاله سي. فقال بشر: لا أدري والله أيها المحدث. نه خبر ای محدثه چې زما راز د الله څه دی. فأخذ عنقه. محدث را ولاړ شو، د غاړه یې ګیر کړه: والله لا أتركك حتى تقول لي ما سرك مع الله. تر هغه وخت پورې دې نه لکوم تر څو چې ته راته نه ستا ارتباط د الله سره دی. کله چې بشر حافي د ځان سره فکر وکړي، تحیر وکړي چې والله محدث ډېر ټینګ دی، نه مې پرېږدي، ښه په تعمق کې ورغلی، ښه فکر وکړي. باره راځه زه تا یو خوا ته بوځم چې فکر یې ور واړوي د دې عالم چې دا خبره بلکې د یاده وځي. بشر حافي قصه ورته کوي، قصه ورته کوي، قصه ورته کوي. محدث ورته وایي: ما به نه خطا باسي، خپل سر، خپل راز، ما سرك مع الله. د الله خپل راز به راته وایه، د الله سره څه راز دی چې الله تا ته دونې غټه مرتبه درکړې ده، وهو یسلم علیک، پر تا باندې سلام کوي. درېیمه پله چې فکر وکړي، را روان سو په دې لارې باندې. بشر حافي محدث ته وایي: وایي راځه زما سره ولاړ شه زموږ کور ته. بشر حافي چې عالم تر لاس ونیوی بویې ته خپل کور ته، نو په کور کې چې وکتل د دې بشر حافي په کور کې ټوله قارورات الشراب، قارورات الخمر، ټوله دغه بوتلان وه، ټوله د شرابو بوتلان وه. کور ټوله لوش په لوش وو، ګر سره بوتلان د شراب پراته وه. فإذا رأى في الكوة قارورة خالية. وقت چې ویل ډول په تاخ کې یو دغه پرته ده، یو بشکا، یو بوتل پروت دی، په هغه کې یو سپین کاغذ دی. بشر حافي وویله: تر اوسه پورې خو زما په یاد نه راځي چې ما یو داسې عمل کړی زه د په هغه عمل سره الله ته نږدې سم.
نو هغه بوتل یې راواخیستی شاید الله په دغه باندې بخښلی یم بوتل یې راواخیستی چې بوتل یې راواخیستی بوتل یې وڅنډی عالم ته ویله وایي که چیرې زه الله بخښلی یم او که چیرې الله جل جلاله دا سلام ستا د طرف پر ما امانت رسولی دغه کاغذ یې سبب کېدلی سي والا فما صلیت وما صمت کنی ما نه روژه نیولې ده او نه مې ملنځ کړی دی او نه مې هم صدقه ورکړې ده نه مې هم داسې خیر کړی دی چې زه په هغه باندې افتخار وکړم نو هغه کاغذ عالم ځینې واخیست فرأى في رسالته په رساله کتابي دغه کې یې وکتل چې نوشته دی الله دغه یو توری نوشته دی الله هغه ماذا افعل به زه په دې څه وکړم په دې خط باندې دا څه شي دی ستا راز محبت ستا علاقه ارتباط د الله سره په دا یو کاغذ دی باره و وقص علی قصه راته وکړه په ما ته قصه راته وکړه چې دې راز څه شي دی وهو يقول دی ورته وایي زه یو ورځ روان وم پر لارې وایي ذات یوم كنت امشي في الطريق في الشارع فاذا نظرت الى خط ورساله وكتابه وایي زه پر یو وخت پر لارې پر سړک باندې روان وم چې نظر مې پر سپین کاغذ ولوېدی او پر سپین کاغذ باندې كتب عليه الله په دا سپین کاغذ باندې الله نوشته وه باره وایي ښه باره وایي دا کاغذ مې راواخیستی شراب مې نوکی په بوتل کې وه فشربت الشراب والخمر حتى خلت القاروره وایي دا شراب مې وچیښل تر څو چې دغه بوتل خالص او د الله نوم بعزتي ونیسي د الله جل جلاله د نوم بحرمتي ونیسي او د الله جل جلاله نوم تر پښو لاندې نیسي دا کاغذ چې الله پر نوشته وه هغه بوتل ته مې واچوئ او هلته مې هغه لړ ځای ووضعت في القوة په هغه تاق کې مې کښېږدوئ سړی دا بوتلان خو ټوله پراته دا یو بوتل دې هلته ولاړ سي باره عالم محدث ورته وایي والآن فهمت اوس وپوهېدلم چې ما سرک مع الله وما علاقتک مع الله اوس وپوهېدلم ستا راز د الله سره څه دی ستا ارتباط د الله سره څه دی الله جل جلاله خوشحاله کېږي په لږ عمل سره چې په اخلاص سره وسي د بشر حافي دې لږ عمل وکړي یو کاغذ د الله د نوم عزت یې وکړي د الله جل جلاله نوم یې د بې حرمتۍ څه وساتئ بوتل ته واچوئ الله جل جلاله دونې غټه مرتبه ورکړه چې سلام یې ورته راواستوئ هغه هم د داسې شخص په لاس چې هغه تر ده په سل چند افضل او بهتره دی فقال بشر حافي اوعدك ايها المحدث ان لا اترك الصلاه واترك الخمر وجميع المعاصي وإن شاء الله زتا ته دا وعده ورکوم او الله جل جلاله ته دا وعده ورکوم چې زه به د نن ورځ څخه ټوله ګناوې پرېږدم شراب به پرېږدم بېنمازي به پرېږدم کوم شی چې اوامر دي اطاعت او کوم شی چې نواهي دي هغه به ترک کوم فعامل به او په دغه باندې عمل هم وکړي اوس بشر حافي یو د هغه صوفیه کرامو څخه دی چې موږ کله په مثال کې هم ذکر کوو د بشر حافي نوم ذکر کوو الله په لږ عمل باندې دته دونې غټه مرتبه ورکړه الله من يهده الله فلا مضل له کم کس ته چې الله هدایت وکړي بیا نو ګمراه کېدل نسته ومن يضلل فلا هادي له او کله چې الله جل جلاله څوک ګمراه کوي بیا هغه ته هدایت نسته ډېرې قصې شته یو هر کس الله جل جلاله په لږ عمل سره بخشي افضل الاعمال نبی کریم صلی الله علیه وسلم افضل الاعمال الى الله ادومها بهترین د اعمال الله جل جلاله ته ادومها هغه دائمي دی وان قل کڅوم لږ وسي لږ عمل باندې غم مخري چې په اخلاص سره وسي الله جل جلاله تر ټولو معاصي در تېرېږي الله جل جلاله به داسې مرتبه درته لیکلې وسي چې ستا په تحیر او ستا په فکر کې ولا نه راځي الله به ته جنتي حسابولی